د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستاني استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوي ندا محمد ندیم دا غوښتنه پرون سه‌شنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستاني استادانو د استولو غوښتنه کړې ده چې د 2021م کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کاره استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي.